سره په بسیل کې سره باندې په کراچۍ کې ما سره سره باندې پنجابي ماته ویډیوګانې ډکوي چې موږ بخښنه غواړو، موږ بنګالیان نه بخښنه غواړو، موږ د بلوچانو نه بخښنه غواړو، موږ د پښتنو نه بخښنه غواړو، موږ سره ظلم کړی. او ته رزیل به په دوبۍ او په سعودي او په بل دي کې ولکه د سپي غونډه کې غپېږي په کوټه کې پروت چې هغه زیات ماته معلوم دی کوټه دې سره کوم کوټه ده د ناستې کوټه دی نه د هغې نه به راځي وروره. او دا خو افغانیان دسي او افغانیان دسي مهاجر دسي او مهاجر دسي. ته ولې نه راځې مهاجر ولې وطن ته نه راځې؟ هغه ځینه بس مهربانه موږ ته دمکۍ راشي ته خو وطن ته راشه. دغه لونګین وستلی وطن ته که نه لونګین د دوبۍ نه تللی که نو تاسې به هغې ته هم دا اختارونه ورکول که نه چې لونګین ته څومره قدر یې ورته وکړو طالبانو. اوس چې تللی دی بعد نیمراش بیرغ اوچت که بیرغ زمونږ درې رنګه بیرغ معلوم دی زمونږ په ډېرو کورونو کې هلته بیرغونه زمونږ بیرغ معلوم دی خو که دا راوچت کړو بله بهانه به کوي. او زه لونګین ته یو خبره کوم چې لونګین یو ځای کې د اسلامي اماراتو بیرغ مودروه خپل ملي بیرغ مودروه او دواړو ته سلامي وکړه چې د دې ګلخانانو د قصد دا کار وکړه لونګینه دا زما وسیلې د ضرورت شي. او د طالبانو ته هم دا وایم چې هلته ورسره ودرېږئ او دواړو ته احترام ورکړئ د دې رزیلانو ګلخانانو دغه بې غیرتو په سر باندې چې زموږ د افغانانو په ناموسونو پورې خاندي دغه بې غیرته چې نه په خپل مور او په پلار باندې نه دي. ما دوه ویډیوګانې ما د عمران خان په خلاف نه دي ډکې کړي. زما ته خپل افغانانو بد ردي ویله ما ته په عامه لوستونو کې ویله ته د عمران خان سپورټر یې ته د عمران خان سپورټ کې ما ورته چې ورور د عمران خان سپورټ چې ما کړی خو زه اته کاله لګیم د پوځ په خلاف دیم د پوځ په خلاف وو نور شخصي ژوند کې چې څه خدمتونه کړي هغه مې ویلي د خپل سیاستمدارو په دغه باندې چېرې عمران خان شفاخانې جوړې کړي پوهنتونونه جوړ کړي کالج جوړ کړی په کرکټ کې دا کار دا خو درو خبرې نه دي مګر قسم دی چې ستاسې د پي ټي اې د ورکران مې چوکاته قسم په خدای چې ستاسې خو د کنځلو نه ستاسې خو د بدو ردو نه ستاسې خو د سپک الفاظو نه بل کار نه دی زده والله دا د فضلالرحمن ورکرانو ته زه سلام کوم قسم په خدای چې شل مخالفت مې د سره خو قسم دی چې ستاسې دغه ما وکړه د پي ټي اې دغه ما وکړو تاسې والله چې د دې هغه نیوکه په دغه کې تاسې مقابل کې صحیح جواب ورکوئ تا خو د دې کنځلې منځلې کوي که مور دې په ایمان خان باندې خالي دومره نیوکه وکړه نو مور ته دا کنځلې کوي خور ته دا کنځلې کوي دغه د ټول پی ټی اې دغه نه خیم دغه هغه رزیلان خیم چې د پی ټی اې بیرغ شاته لګولې د پی ټی اې خولۍ په سر کړي دلته راځي عمران خان هم بدناموي د ټول پی ټی اې والا هم بدناموي تاسې ولې نن د دې پوسټ تاسې نه پرتوګ او کمیس ویستو که ویریستو ده نه بیا چې ته خلاف یې زه خلاف شم ته چې خلاف یې خیر دی چې زه خلاف کېږم ما ته چې ولې وروره د پوسټ خلاف یې ولې د پاکستان خلاف یې ولې ځینې بېچاره به ته ولې خلاف یې خو تا سره معمولي غوندې ظلم شوی ما سره خو دا 15 کاله وشو چې دغه دهشتګرد پاکستان دی دغه دهشتګرد آرمي دی دغه دهشتګرد باجوا دی دهشتګرد پروین مشرف دی دهشتګرد رایل شریف دی دهشتګرد کینی دی او دغه شان نور رزیلان دي زموږ وینې خرڅ کړې موږ تباه او برباد کړو زموږ وطن د بدبختیانو سره مخامخ کړی زموږ روس امریکا دومره دښمنان نه کړه پاکستان په نوم باندې دا ریاست چې دی موږ خو ولسونو سره مشکل نه لرو خو دوه ورځې مخکې ما یو ویډیو ډکه کړه په ویډیو کې مې ویلی چې زه د پاکستان کې چې ته میچ وګټلو زه پاکستان ته مبارکي نه ورکوم احتجاجا په مطلب ځان پوه کړه چې زه پاکستان ته مبارکي نه ورکوم خو چې کپ یې وګټلو زه ښکته پښتنو ته مبارکي ورکوم که ته د سړي بچی وې او تا کې چې ته د سړیتوب یو نشاني درکړي او تا به کور دې ودان چې موږ پښتنو ته مبارکي راکړې دا خو ستا دهشتګرد او د ستا دښمن ریاست دی دومره ته دغه هغې نه نیله دغه راوالی سې مهربانه دلته شیر کې چې ته انګلینډ سپورټ کوې په خدای یقین وکړه چې په دې موټر کې ناست یم دغه اوس مې سودا ده د ښکته پښتونخوا والی ورور دی دلته په برطانیه کې اوسېږي زما دا ویډیو اوري برټش سټیزن دی خدای د خیبر پښتونخوا په خدای چې لاړم په دوکان کې مټۍ پرته وه د انګلینډ په دغه باندې مټۍ راغوښتې ویل چې انګلینډ میچ ګټلې دی د خیبر پښتونخوا مګر پاسپورټ یې د انګلینډ دی اوس به دغې پسې راځم چې ته ولې انګلینډ سپورټ کوې ته خو د پاکستان دا د هر چا خپله خوښه ده موږ چې شعیب اختر له جواب ورکوم تاسې موږ چې وایو چې هیله منډۍ داسې دې راپېښه ولې هیله منډۍ یادوي چې ته په هیله منډۍ کې د دې میندې خویندې ناستې دي د دې میندې خویندې په هیله منډۍ کې ناستې دي موږ ته جوابونه راکوي ورزیلانو موږ تباه او برباد کړو د پنجابي ریاست زموږ تباهي وکړه موږ د دنیا په کار کې بدبخته یو او دا یاد ساتئ چې دا څومره په خارج کې موږ افغانان یو دا د افغانستان ملي ګردون ده دا طالبان هم دي دا ورور صاحب مهربانه دا ورور صاحب اتلان هم دي هر څه دي دا واورئ تاسې ولاکې رانه بیا پاتې شئ دا د سورونه ولا ستاسې توره خو موږ لیدله د بجلیګر مولانا خبره وایي ستاسې ډلې موږ لیدلې دي ستاسې توره بیا موږ لیدلې ده ستاسې زور بیا موږ لیدلی دی ګلخانانو ولاکې بیا ستاسې زور څومره دومره دی د کور د وره پورې دی چې دننه د کوټې نه راوځي د وره پورې دا ستا منډه وکړئ موږ هر یو ته احترام لرو زه همیشه د یووالي د دغه کوم خو زه تا نه دا پوښتنه کوم چې زه په اردو کې ویډیو ډکوم ته هېڅ حق نه لرې چې یو غلط کمنټ وکړي که ته د خپلې مور نه پیدا او د خپل پلار نه پیدا او د هیله منډۍ نه یې پیدا سکه دې کوي ستا زما ویډیو مه دغه کوه او ته څه نه داسې ویډیوګانې ډکې چې دا خو د پاکستان دښمن دی دا د پاکستان پسې خبره کوي دې پاکستان دهشتګرد ریاست دی په 1988 کې زما د فامیل تک اووه کسان شهیدان کړي په سمرخیلو باندې جنګ و همدغه مرداره و ملي پوځ یې راغلی زما په سمرخیلو کې زما افغاني دغه وګوره انټرویو ته واوره د کرنل امام د میرزا اسلام بیګ دغه ته واوره چې موږ اول جلال آباد نه وو بیا مزار شریف نه وو او ما دلته راځئ چې تاسې په فیسبوکونو باندې دغه نفرتونه خوروئ نو دا 2001 کې خو موږ نه فیسبوک او نه ټیک ټاک و تاسې ولې امریکایانو ته ځای ورکړو
ولم د 250 ملکونو کافر راوستو او په افغانستان کې عملې وکړي. او بیا زره پښتانه په دې وزیرستان او په دې قبایلو منطقه کې شهیدان کړل. هغې وخت کې دا فیسبوک و، موږ نفرتونه خواري کړي وو. ما ته خدای په قهر کړ شي چې تاسې دا فیسبوک هغه مجاهدین دي، دا د ټیک ټاک هغه مجاهدین دي چې د نن د هر یو افغان سترګې ښکاره کړي چې دغه د پاکستان په نوم باندې ریاست دا د اسلام دشمن دی، دا د افغانستان نمبر 1 دشمن دی. د هر یو ځوان سترګې خلاصې کړي، د هر یو افغان سترګې خلاصې کړي. موږ به پخوا چې د کرکټ میچ و د هر چا په مقابل کې موږ به د پاکستان سپورټ کوو. نن چې د کرکټ میچ د پاکستان چې هر ملک سره موږ وروړه هغه ملک سپورټ کوو، موږ پاکستان نه سپورټ کوو. دا د دې ټیک ټاک او دا د فیسبوک بهادر مجاهدین، عظیم مجاهدین، د وطن اصلي اتلانو دا شی ښکاره کوو. په دې کې انشاءالله زما زه به راځم افغانانو ورونو بخښنه غواړم چې دا ویډیو څوک دا نه کړي. زما مطلب هېڅکله د ټولو پي ټي آی ډېر ملګري ما سره په وټسپ کې دي، ډېر ملګري ما سره رابطه لري، په انګلینډ کې زما ملګري دي ښکله. خو د پي ټي آی په نوم باندې دغه یو څو سپیچ دي چې دلته د پي ټي آی د عمران خان نوم استعمالوي، دغه سپین چې دي دا وتړئ. دا چې داسې مهربانه بیا زمونږ خوله خلاصي پرون د بیرغ مسله راله چې یو بیرغ د افغانستان وسیلې 50 به درته سیزو، چې یو ځل د افغانانو توهین وکړي 50 ځل به درته توهین کوو. دا یا سره په میډیا کې زمونږ تاسې مضبوط ناست زمونږ داسې ځوانان په فرانسه په لندن په هر ځای کې الحمدلله شته دی چې ستاسې دغه غاښ ماتونکی جواب درکړي. او ستاسې توره بیا موږ په کرکټ ګراونډ کې لیدلې، بیا کرکټ ګراونډ ولا کې تاسې راښکاره کېدی شي. دلته په کوټو کې کښېنئ افغانان ته کنځلې بدې رځي، دا خو اسانه